یو ځل بیا منیر بنیری صاحب راغواړو را تېرېږم شعرونه خو ما درته مخکې وویل اوس ګورم چې څه مې په ذهن کې وو ډېرو ملګرو فرمایش کړی څه به هغه ووایم او څه په خپله خوښه باندې ووایم یو څو شعرونه درته وایم چې خدایه د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینه نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه خدایه د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه هغې که څه خطا کړي وي ماله یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه خدایا پښتانه ډېر په دنیا کې دردېدلي خدایا پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه منیر نه که څه اخلي په سجده کې یې ترې واخله منیر په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوځه یو دوه نوي شعرونه دي دانش صاحب چې څه د مزغو نه سلا واخله څه د زړه ومنه چې څه هغه مني نو څه ورسره ته ومنه څه د مزغو نه سلا واخله څه د زړه ومنه چې څه هغه مني نو څه ورسره ته ومنه د امن ناوې له سینګار دې په شریکه وشي ما د انداسه راوړې ته ورله رانجه ومنه بچې په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتې وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتې داسې کار وکه ځان د وخت نه وخت ځان غلام کا داسې کار وکه چې وختونو ته بام ونه ساتې د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتې دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چرته سړي امام ونه ساتې منیر پاگل خو چې نه وکړي بیا یې نه کړي وي لیونۍ وشي دا لارې ماښام ونه ساتې یو ګنیری دی چوټ لیونی دی شډل بډل دی رښتیا پاگل دی فقط چنار دی په رنګ لږ فار دی اوسې خاني ده اوسې ځواني ده زور کوي هم نه زور مني هم نه چې څه په زړه وي هغه یې په خوله وي په امن مړ دی په مینه پایي سندرې اوري او سندرې وایي هغه راته شورو له یک هزاره کړې وه پوښتنه مې د زړه د یو بیماره کړې وه د ورځې به په لس وارې مندر ته تله راتله هندوې مې د زړه په سر کې لاره کړې وه هغه خو ما ته پته ده په تور رنګ باندې مړه ده دا سره جوړی بیخي زما دپاره کړې وه هغه خو ما ته پته ده په تور رنګ باندې مړه ده دا سره جوړی بیخي زما دپاره کړې وه که نور څوک مې خبر د زندګۍ د حاله نه و نو تا ته خو مې ټوله قصه یاره کړې وه د مرګ په دړکو به څو کسانو یرولم ګیله مې په یو شعر کې له سرکاره کړې وه دغه نظم د دغه ځوانانو ته ډالۍ وي چې د جمع یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړه مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې جي جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاڅوي خوشې سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه اوف اوف توبه های های کنه دومره رنګینه او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښ په دې ټپه پیغلو د غره نه ګیډي راوړه زلمي په سره غره مله خوبه پاسوي نه هغه زوړ نظم درته وایم چې حجر اسود مې ښکل که ما پرېږده یار وایم
دغه نظم واورئ چې حجر اسود مې ښکل که د حسن حد مې ښکل که اشنې روضې له لاړم اشین ګمبد مې ښکل که لاچي لونګه لاړم خبرې څنګه لاړم بغیر احرامه لاړم بغیر له لنګه لاړم چا ویل دروغ دی وي چا ویل رښتیا دی وي چا ویل دروغ دی وي چا ویل رښتیا دی وي چا ویل پیر شوې لاړې چا ویل کافر شوې لاړې ما ویل خوب مې لیده خلک حیران پاتې شو ما ویل خوب مې لیده خلک حیران پاتې شو ویل عجیبه قیصه وه دا خو خوږه قیصه وه څومره په لنډه یې وکړه څومره اوږده قیصه وه بس زه راپاڅېدم هغه محفل مې پرېښود روشن مې ځان سره ویل منیر که پیر نه دی خو منیر کافر هم نه دی